ولسمشر غني فرق له نور سره څه ده؟ ولسمشر غني د افغانانو کوم خوبونه رښتیا کړل؟ آیا غني خپل وعدې پوره کړې او که نه؟ ډیره مهمه ویډیو ده، ضروري وګورئ او که د غني مینوال یاست نو ویډیو لایک کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني له ډیرو سختو سیاسي کړاوونو راووت او هغه هر څه یې غرض ثابت کړل له کومه چې اندېښنه ډیره وه، که پارلماني انتخابات وو، که د موقت حکومت اوازې وي، که د ولسمشر ټاکنې وي، که د طالبانو سره د سولې مذاکرات وو، او هغه ډیر شمیر کارونه یې د توقع خلاف ثابت کړل چې یو ښه سیاستوال باید وکړای شي، خو په د اخر کې معامله ترې ونه شړیږي. له کورونا خوا که لږ سیاست او حکومتدارۍ ته تم شو، دا واقعیت باید ومنو چې د ولسمشر غني ټیم په سیاسي ډګر کې له ډیرو سختو او پیچلو پروسو په بریالیتوب راوتلی دی. تیر یو کال کې ډیر داسې موارد شته چې زموږ ګڼ شمېر سیاسیونو او مهمو تحلیلګرانو فکر کوو چې دا کار ناشونی دی، خو هغه ټول وشول. مثلا اکثریت سیاسیونو ویل چې پارلماني ټاکنې به ونه شي، کله چې هغه وشي په دې تمه چې لغوه به شي او د نظام یوه برخه به فلج پاتې شي او بیا به موقت حکومت ته زمینه برابره شي. د همدغه تحلیل په اساس د ولسمشر یو شمېر ډیرو نږدو کسانو فکر کاوه چې نور د ولسمشر غني کمپله په ټولیدو ده او باید ځانونو ته د بل ځای او ادرس پیدا کړي. د ولسمشر دغه نږدې ملګرو د رن کارپوریشن او د غربي هیوادونو د ارزونې تر اغېز لاندې فکر وکړ چې یو لوی سیلاب را روان دی او غني د دغه سیلاب په مخ کې نشي درېدلی. که موږ ورسره ودرېږو، له ځان سره مو وړي، نو له ولسمشر غني لاره بیله او چا د سولې کاروبار پیل کړ او چا انتخاباتي ټیمونه جوړ کړل او څوک په نورو لارو سره وویشل شول. که څه هم پارلماني ټاکنې له ستونزې ډکې وې او دا مشکلات هم زیاتره د ملي وحدت د حکومت زیږنده وه، خو له حقوقي پلوه د نظام له یو رکن تشه ډکه کړه. دغه سیاسیونو د سولې مشورتي جرګه بایکاټ کړه، خو بیا هم په ښه توګه وشوه او هغه هدف چې ولسمشر ورنه درلود ترلاسه کړ. بیا د جوزا په لومړۍ ټول مخالفان راټول شول، ویل یې د ولسمشر وخت ختم دی او باید موقت حکومت جوړ شي، خو د دې چلنج نه هم ولسمشر په بریالیتوب سره راووته. ورپسې د ولسمشرۍ ټاکنې چې ټول فکر کولو نه کیږي وشوې او تر تحلیف پورې چا باور نه کوو چې نوی حکومت به راشي او ملي وحدت حکومت به ختم شي، خو دا ټول وشول. قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.